د امریکا لپاره د 2020م زیږدیز کال بوږنوونکی بدخبر سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا چې د امریکا لپاره د 2020م کال بوږنوونکی خبر څه دی جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په 2020م کال کې په امریکا کې 4752 ماشومان په وسلوال تشدد کې وژل شوي دي. تازه څېړنې ښایي چې د امریکا متحده ایالاتو په بېلابېلو ایالاتونو کې په 2020م زیږدیز کال کې په بېساري ډول 4752 ماشومان وژل شوي دي. د امریکایي ماشومانو اکاډمۍ په یو څېړنیز راپور کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په 2020م میلادي کال کې د امریکا 4752 ماشومان د وسلوال تشدد له امله وژل شوي دي. دغه اکاډمۍ وایي چې دا وژنه د امریکا په تاریخ کې بېساري ده. د دغه اکاډمۍ څېړنې ښایي چې په وژل شویو ماشومانو کې 68% تورپوستي ماشومان دي. د کامن ډیمز د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې تر ټولو زیات د وسلوال تشدد قربانیان لري. راپور زیاتوي چې یوازې په تیر کال کې د وسلوال تشدد له امله په امریکا کې 43,350 کسان وژل شوي دي چې نیمایي برخه یې د ځان وژنې پیښې وي. بلخوا د امریکا ولسمشر هم د دغو پیښو د زیاتېدو کانګرس ته بار ویلي دي چې د وسلو د کنټرول نوې لایحه ژر تر ژره تصویب کړي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې را سره شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه هم مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې